سزیان کړدا او ضرري جنگ دی، سزیان کړدا او ضرري جنگ دی، او درست نړۍ کې قهري جنگ دی، چرته جوور که سرسری جنگ دی، د بربریت ډک بربري جنگ دی، که حقیقي که مجازي جنگ دی، خو غرض دا دی چې سیاسي جنگ دی، که مذهبي که لساني جنگ دی، خو د مفاد لازمي جنگ دی، نه آئینی نه قانوني جنگ دی، بس خو جبري او جبراني جنگ دی، د افغاني پاکستانی جنگ دی، ډک د تاوان او دورانی جنگ دی، په زور او شور کې صهیوني جنگ دی، یو په دوه زیات لپرونی جنگ دی، په فلسطین کې چې جاری جنگ دی، را معلومیږي عالمي جنگ دی چې د شیعه او د سنی جنگ دی، جوخ د ایران او سعودي جنگ دی، په نوم د دین د اسلامي جنگ دی، په مسلکونو کې گشتي جنگ دی، په یو مسلک کې د حنفي جنگ دی، د دیوبندي او بریلی جنگ دی، د دیوبندي او دیوبندي جنگ دی، د حیاتی او مماتی جنگ دی، د تبلیغی او تبلیغی جنگ دی. په نوم د دین د اسلامي جنگ دی، په مسلکونو کې گشتي جنگ دی، په یو مسلک کې د حنفي جنگ دی، د دیوبندي او بریلی جنگ دی، د دیوبندي او دیوبندي جنگ دی، د حیاتی او مماتی جنگ دی، د تبلیغی او تبلیغی جنگ دی، فضائلی مسائلی جنگ دی، نه نه او د باباجي او د شاهجي جنگ دی، د باباجي او د شاهجي جنگ دی، په صوفیا او ریواجي جنگ دی، هم پرنګونو د پټکی جنگ دی، د ماده مسقلندری جنگ دی، او د قادری او د چشتی جنگ دی، د قادری او د چشتی جنگ دی، په بغدادي او بستامي جنگ دی، چې د مولا او د امی جنگ دی، او د امام او مقتدی جنگ دی، او شعر دی په معاویه او په علی جنگ دی، په معاویه او په علی جنگ دی، د دې امت لوی تاوانی جنگ دی، چې یزیدی او حسینی جنگ دی، نو حقانی او ایمانی جنگ دی، اخیری پاتې د مهدی جنگ دی، په حقیقت کې چې اصلي جنگ دی، او دا چې د پیغلی او ظلمی جنگ دی، دغه بیا بل شان حرامي جنگ دی. دا چې د پیغلی او ظلمی جنگ دی، دغه بیا بل شان حرامي جنگ دی، مسافرۍ له چتیزي جنگ دی، د ناوکۍ او د لالي جنگ دی، د هر مخلوق وي د هم جنس سره جنگ، څنګه د ښځې او سړي جنگ دی. معشومان هم له جنگ نه دي آزاد، په بلوري او په ګیلي جنگ دی، معشومان هم له جنگ نه دي آزاد، په بلوري او په ګیلي جنگ دی، په ځان پورې کشمیر مو ونه ګټه، راته په سر پروت د دلی جنگ دی، او له خپله جنګه تښتېدلی هغه ځان یې وجلی په پردي جنگ دی، د خاپیرو وطن یې وران ویجاړ کړ، پرې د پیري او خاپیري جنگ دی، سم په شرمونو سیاست وشرمېده چې په کرسۍ د پلار او زوی جنگ دی، سم په شرمونو سیاست وشرمېده چې په کرسۍ د پلار او زوی جنگ دی، او د دې د ملک حالات دې حد ته ورسېده، د ملک حالات دې حد ته ورسېده چې د اولس او د قاضي جنگ دی، د ملک او قام به تحفظ څه وکړي چې د پولیس او د پوځي جنگ دی، د ملک حالات دې حد ته ورسېده چې د اولس او د قاضي جنگ دی، د ملک او قوم به تحفظ څه وکړي چې د پولیس او د فوځي جنگ دی، او سبق زده کړی نصیحت اخیستی حبیبه چاله پخواني جنگ دی، حبیبه ټولې فایدې امن کې دي، ډېر نقصاني دی نقصاني جنگ دی، حبیبه غم د آخرت نه کړي څوک، هر ځای په دې دار فاني جنگ دی، هر ځای په دې دار فاني جنگ دی. اوس واسه ملګرو ناوخته کړلی، او د ناوخته نه ناوخته کېږي، خو یو کلام زه درته نور هم وایم که خوښه وي، وایي چې ورور د مسلمان دی زموږ دین کې مسلمان، چې ورور د مسلمان دی زموږ دین کې مسلمان دی، بیا ولې بې وروره فلسطین کې مسلمان، او دا دلته چې د خپل ورور قتلولو له تکړه و حرام شه که وسکاري په دوربین کې مسلمان، دا دلته چې د خپل ورور قتلولو له تکړه و حرام شه که وسکاري په دوربین کې مسلمان، تبلیغ جهاد مدد ډېر سخت کارونه دي، دا نشي لټون کوي جنت لره تسکین کې مسلمان، او ارمان چې دې وطن کې عیسایان هندوان سیکان وی آباد چرته په روس کې وی یا چین کې مسلمان،
वे अरमान चिदी वतन की सायान इंदवान सिकान वे आबाद चरता पर उसके वे या चीन के मुसलमान और खामोश को बुनियादी मसलों भी कोई इख्तिलाफ करी अक्सर रफुल यदैन या आमीन के मुसलमान और सहर और मासुतन भी मुदाम खूब गलबवी मांजल अडीर तकड़वी मासपखीन के मुसलमान और साजिश दागियार हम इख्पलियत के गुंडे वो बर्बाद शुची तकसीम शुतोर उसकिन के मुसलमान और फेरस के दुनिया अश्ता को नंबर इधर डीर शाता शुमार करे लाचाने दे 1 2 3 के मुसलमान फेरस की दुनिया अश्ता को नंबर इधर डीर शाता शुमार करे लाचाने दे 1 2 3 के मुसलमान और द चा मुसलमानी तसाजत ते दा पूरा दा चिलिक दशना इफ्तिकाड़ और आइन के मुसलमान और वस चरता उच स्कोरो तरखो तगाड़ा नसी ची डूब दे पर वड़ो और पर गबिन के मुसलमान और दा सकला शिवीख की दो उबू या पसर गिरजी लाहू दे हसे हम बाबासिन के मुसलमान आखिरी शेर ज़ेर गौर दे वही ची चरता कबर गुरी ज़ुगर ज़िगी पे हबीबा ची चरता कबर गुरी ज़ुगर ज़िगी पे हबीबा नाकाम शो नअबुदु व नस्तईन के मुसलमान